بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ډېره مودې نه وروسته یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا ځل مو د میډیکل ټرمینالوژي یعنې طبي ټرمینالوژي یو سیریز را شروع کړی دی. انشاءالله په دغه سیریز کې به موږ کوشش کوو تر څو په کوچني ویډیو کې د میډیکل ټرمینالوژي زیاته حصه کور کړو تر څو ویډیو هم ډېرې اوږدې نه سي او ستاسو وخت هم زیات ونه نیسي. نو راځو انشاءالله په دې کې به موږ اصطلاحاتو باندې لنډ نظر اچوو. بل د کتاب کم پیراګرافونه چې دي د دې ترجمه به هم ژر ورسره کوو. نو راځو لومړی introduction to medical terminology. introduction تعارف د میډیکل طبي ټرمینالوژي. ټرمینالوژي په دې کې دوه برخې د دې ټرم دوه برخې دي. یو ټرم یعنی اصطلاحات او بل لوجي پوهه. یعنی که موږ او تاسو وګورو په هره ژبه کې یا په هر فیلډ کې یا په هر ډپارټمنټ کې د هر ډپارټمنټ خپل اصطلاحات دي. نو دا راز په طب یعنی طبابت کې هم خپل اصطلاحات وي چې هغه ته میډیکل ټرمینالوژي یعنی د طبي اصطلاحاتو پوهه ویل کېږي. نو راځو لکه څنګه چې ما تاسو ته په لومړي سر کې وویل چې انشاءالله په دې کې به موږ پیراګراف وایست لکه څنګه چې دوی په کتاب کې کوم ترتیب راخیستی په دغه ترتیب به موږ ځو او اصطلاحاتو باندې به هم لنډ نظر اچو او دغه رقم به کتاب هم ورسره ترجمه کوو. نو لومړی عنوان چې زموږ سره دی هغه پرایمري میډیکل ټرمز دی. پرایمري میډیکل ټرمز یعنی لومړني طبي اصطلاحات. په دې کې بیا زموږ سره دوه عنوانه دي. نو راځو لومړی به دا پیراګراف وګورو چې څه دی. In this book you will be introduced to many medical terms. وایي په دې کتاب کې به تاسو د ډېرو طبي اصطلاحاتو سره اشنا شئ. However, mastering them will be easier than you anticipate because this book has this new feature to make learning easier. وایي د دې زده کړه به یعنی د دې ماسټرینګ مطلب دا دی چې په دې کې تاسو ډېر په پوه شئ یعنی د دې په اړه به تاسو ډېر پوهاوی ترلاسه کوئ. لکه موږ چې وایو چې یو څوک ماسټرا کوي په یو شي کې نو په هغه کم فیلډ کې چې دی ماسټرا کوي په هغه کې دی ډېر پرمختګ ترلاسه کوي. نو وایي ماسټرینګ دیم یعنی دغه طبي اصطلاحات وایي د دې زده کړه به ستاسو لپاره ډېره هوسا وي. ستاسو انټیسیپیټ معنا یعنی تر کوم چې تاسو ګمان کوئ تر هغه به هم تاسو ته هوسا وي. because this book has this new feature to make learning easier. ځکه چې په دې کې موږ داسې نوی فیچر راخیستی چې هغه ستاسو زده کړه اسانه کوي. نو په دې کې دوه شیان دي. یو پرایمري ټرمز دي بل سیکنډري ټرمز دي. په دغه کتاب کې پرایمري ټرمز او بل سیکنډري ټرمز. دا چې دي دا پرایمري ټرمز او سیکنډري ټرمز. که دا میډیکل موږ ځینې خراب کو نو دا بل عنوان ته به سم سي. پرایمري ټرمز او سیکنډري ټرمز. پرایمري ټرمز څه دي لکه دلته څنګه چې دوی په کتاب کې زموږ سره یو لنډ تعریف راخیستی دی. وایي پرایمري ټرمز اپیر ان بولډ فیس. بولډ لکه څنګه چې موږ او تاسو په کمپیوټرانو کې لیدلي کله چې موږ خط ولیکو مثال زه دغه بولډ لیکم بولډ دا نارملي کله چې موږ په هغه کمپیوټر کې بولډ کلیک کو نو دا زموږ سره پنډ راځي دغه توری پنډ راځي زموږ سره. نو دوی موږ ته وایي دغه پرایمري ټرمز چې دي په دغه کتاب کې بولډ فیس دي. بولډ فیس یعنی پنډ توري لیکل شوي دي. تر نارمل ټیکس نور کم خط چې لیکل شوی تر هغه به پنډ وي. یو learning these terms should be your highest priority as only primary terms are used as correct answers in this learning exercises and tests. وای نو د هغو زده کړه به ستاسو لومړیتوب وي ځکه چې یوازې همدغه پرایمري ټرمز چې کوم دي دا په کتاب په اکسرسایز کې یا که په ټیسټ امتحاناتو کې تاسو امتحانونه ورکوئ نو په هغو کې به یوازې دغه صحیح وي. بل اوس چې دي دغه
سیکنډري ټرمز ته به هم راسو انشاءالله زه هم سر در باندې خلاصوم په دې باندې پرایمري ټرمز او سیکنډري ټرمز چې اوس وایو انشاءالله سر مو به خلاص. بل سیکنډري ټرمز چې بیا دي سیکنډري ټرمز دغه سیکنډري ټرمز وایي سیکنډري ټرمز اپیرز ان اورنج یعنی مالټۍ دا به په دغه کتاب کې به دا په مالټۍ رنګ باندې وي. بل ایټالیکس بل کاږه به وي. دا بولډ دا نارمل خط دی، ایټالیک دا رقم وي داسې کوږ یې راخیستی. وایي دغه سیکنډري ټرمز چې کوم دي دا به اورنج مالټۍ رنګ به وي، بل به ایټالیک وي. ایټالیک یعنی داسې کوږ به وي. که زه دغه بولډ ایټالیک ولیکم یعنی په ایټالیک یې ولیکم دا به داسې وي بولډ، وینې داسې کوږ تیرچه یې راخیستی دی. نارمل سیده او سیده نارمل ایټالیک لږ داسې کوږ وي. بل some of these terms are the also known as names for conditions or procedures. وایي دغه ټرمز سیکنډري ټرمز ځینې داسې لغاتونه دي یعنې ځینې داسې اصطلاحات دي چې هغه ته also known، لکه موږ چې وایي دغه موبایل دی، موبایل زموږ ډېر ښه مثال دی. موبایل دی په دې ته ځینې خلک ټلیفون وایي، نو اصلي نوم د دې سیل فون دی. سیلف اوس ځینې خلک یې په موبایل پېژني، ځینې خلک یې په ټلیفون پېژني، نو نوم هغه یو نوم دی. نو دلته هم په طبي اصطلاحاتو کې په دې کتاب کې دوی وایي چې زموږ سره د دې اصلي نوم چې کوم د دغه اصطلاح د دغه کم پروسیجر چې د دې اصلي به پرایمري ټرم وي او د هغه دپاره آلسو نون یعنی چې په هغه نامه هم خلک پېژني هغه به څه شي سیکنډري ټرمز به وي. زه تاسو ته مثال درکړم انشاءالله بیا هم ډېر ښه سر په خلاصېږي. لکه اوس په ګیسټر دا چې دی و معدې ته وایي. نو د معدې دلته زموږ سره بل پریفکس کم موږ ورسره ایډ کو الجیا. ګیسټر معده، الجیا یعنی درد. دغه زموږ سره اوس یو پرایمري ټرم سو. پرایمري ټرم په طبابت کې که چیرې موږ دا ګیسټرلجیا هر ځای لیدل د دې مطلب به دا وي چې دا د نس و درد ته وایي، یعنی ګیسټر چې شي معده، الجیا درد. نو دا پرایمري ټرم سو. اوس سیکنډري ټرم د دغه ګیسټرلجیا دپاره سیکنډري ټرم چې دی یعنی هغه بل کم نوم دی چې موږ د معدې درد ورته وایو. داسې شناخته نوم یې بل چې دی لکه ما چې د موبایل مثال درکوي هغه دی سټمک ایک. سټمک وایي و معدې ته ایک درد. نو دا چې شو سیکنډري ټرم. سر مو په خلاصو د پرایمري ټرم او سیکنډري ټرم. او که چیرې دا اوس موږ ته په امتحان کې په اکسرسایز کې راځي کې داسې راته لیکلي وه چې هغه چې د چټل خوراک څه زموږ او تاسو ته یو مشکل پیښیږي هغه ته څه شي وایي. نو موږ که ولیکو هغه مشکل څه شي دی مطلب د نس درد موږ ته که چیرې موږ چټل خوراکونه وکړو یا داسې کلک شی وخورو موږ ته څه کېږي موږ په معده کې درد پیدا کېږي. نو هغه ته دوی که موږ ته داسې اصطلاح راکړې وه په یو اکسرسایز یا په یو امتحان کې نو که چیرې موږ ولیکو چې هغه ته سټمک ایک وایي، سټمک ایک نو د نس درد ته وایي، نو دا به دوی وایي نه ایسي. هلته موږ ته په عبارت کې ویل ولې به نه ایسي ځکه چې دا سیکنډري ټرم دی. موږ ته په اول د واره وویل چې پرایمري ټرم به که چیرې امتحان یا داسې اکسرسایز کې تی دا لیکل نو هلته به څه شی کېږي پرایمري ټرمز. نو پرایمري ټرم د څه شی دی د نس د درد لپاره هغه ګیسټرلجیا ده. دغه و د پرایمري ټرمز او سیکنډري ټرمز ترمنځ توپیر. راځو بل عنوان ته. تخته پاک بل دی زموږ سره ورډ پارټس آر د کی. په دې باندې به داسې لنډ نظر واچو. وایي لرنینګ میډیکل ټرمینالوجي از ځکه چې دا مهم نه دی داسې ورډ پارټس به بیا وایو دغه عبارت تاسو ګورئ. لرنینګ میډیکل ټرمینالوجي از مچ ایزیر once you understand how word parts work together to form medical terms. وایي د طبي ترمینالوجي وایي ډېره وسا ده چې یو ځل تاسو دا زده کړئ چې ورډ پارټس ورډ معنا لغتونه پارټس برخې دغه په دغه اصطلاحاتو کې څه ډول اخیستل شوي دي.
This book includes many aid وایي دغه ډېر کومکونه لري په ځان کې لري دغه کتاب to help you continue reinforcing your word building skills تر څو ستاسو word building skills word building معنا د لغات جوړونې مهارت وایي تر څو ستاسو دغه مهارت قوي کړي reinforcing قوي کړي The types of word parts and the rules for their use are explained in this chapter وایي د word parts قسمونه ډولونه او د دوی هغه قوانین are explained in this chapter په دغه چپټر کې تاسو یعنې په دغه فصل کې تاسو ته تشریح شوي دي learn these rules and follow them وایي دا زده کړئ او هغه تعقیب کړئ when a term is made up of recognizable word parts these word parts and their meanings are included with the definition of them these word parts appear in magenta دوی وایي هغه اصطلاحات چې هغه زموږ سره په کتاب کې راخیستل شوي وایي دغه موږ په میګنټا باندې میګنټا سیرچایي رنګ ته وایي میګنټا یعنی په دا کتاب کې به هغه په سیرچایي رنګ سیرچایي یعنی پیازي رنګ باندې لیکل شوي داسې سور ته ورته رنګ باندې به هغه لیکل شوي The learning exercises of each chapter include a challenge word building section to help develop your skills in working with word parts وایي په د هر چپټر وروسته موږ یو لرنینګ ایکسرسایز هم ور اضافه کړی دی تر څو هغه ستاسو په پریکټس یعنی کله چې بیا تاسو تمرین کوئ نو د دغه ایکسرسایز یا د دغه لغاتو په زده کړه کې ستاسو سره نوره مرسته هم وکړي مخته راځو وایي after chapter 2 وایي د دویم چپټر څخه وروسته there is a word part review دلته د word part review بیا کتنه ده This section provides additional word part practice and enables you to evaluate your progress toward mastering the meaning of these word parts. و د دویم چپټر څخه وروسته موږ word part review بیا کتنه راخیستې ده یعنی یو ایکسرسایز ډوله دی لکه ایکسرسایز داسې شی ستاسو لپاره اخیستې تر څو ستاسو سره په دې کې مرسته وکړي چې دغه لغاتونه بیا تکرار او په صحیح توګه یې زده کړئ اوس اصلي عنوان The 4 types of word parts عنوان دی زموږ سره The 4 types of word parts word parts and د لغاتو د برخو څلور ډولونه هغه کوم څلور ډولونه دي وایي 4 types of word parts may be used to create medical terms guidelines for their use are shown in table 1.1 په ټیبل 1.1 کې دوی زموږ سره ګایډلاینز داسې مشورې شریکې کړي دي انشاءالله هغه بیا وروسته وایو لومړی راځو دغه 4 types of word parts دا چې شي دي لومړی دې ته راځو اول دی word root لومړی چې دی word root لکه څنګه چې د دې د جوړښت موږ ته رامعلومیږي word معنا دغه لغت یا د اصطلاح روټ د دې ریشه د دغه توري کم چې موږ دغه اصطلاح ګورو د دې څه شي ریشه یعنی په یو اصطلاح کې لکه څنګه چې موږ د ګیسټرلجیا مثال ورکوي په دې کې ورډ روټ چې هغه ټوله توری پر هغه باندې ولاړ هغه چیش دی هغه لومړی هغه ته چیش وایي ورډ روټ وایي نو ورډ روټ لکه څنګه چې د دې د دغه ټرم څه موږ سره معلومیږي چې د هغه اصطلاح هغه مین شی هغه مین یعنی هغه ریشه لکه موږ چې وایو د یو شي ریشه یو شي کې ډېر مهم شی موږ وایو دا د دې ریشه ده یعنی بدون د دې څخه هغه شی نه پوره کېږي نو ورډ روټ همدا مطلب دی راځو دلته کتاب کې دوی څه وایي a word root contains the basic meaning of the term لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل وایي ورډ روټ کې د دغه اصطلاح ابتدایي معنا پرته وي This part usually but not always indicates the involved body part. For example, the word root meaning stomach is gaster. وایي دغه برخه چې ده
دا یوزولي عموما بټ ناټ الویز خو همیشه نه انډیکیټس اشاره کوي چې د انوالو باډي پارټ و داسې برخې ته چې هغه زموږ په بدن کې شتون ولري نو و داسې برخې ته هغه څه کوي اشاره کوي وایي فور ایگزامپل لکه مثال د ورډ روټ مینینګ سټمک وایي هغه ورډ روټ چې هغه معنا سټمک یعنی معده ده هغه څه دی ګیسټر لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل ګیسټر دا څه دی دا یو ورډ روټ دی چې معنا یې څه ده سټمک سټمک یعنی معده نو په اصطلاح کې به موږ او تاسو ډېر فوکس به پر ورډ روټس باندې ځکه چې هغه ورډ روټ یو خو د شناخته غړي نوم وي زموږ او ستاسو په بدن کې بل د هغه زده کړه تر څو چې موږ ورډ روټ ونه پېژنو هغه د هغه اصطلاح په معنا یې نه پوهېږو ځکه چې معنا یې اصلي په دا ورډ روټ کې پرته وي نو دا څه شو ورډ روټ لومړی ورډ پارټ سو د ورډ پارټ د اصطلاحاتو د برخو لومړی څه سو ورډ روټ سو دویم نور سره کمباینینګ فارم دی کمباینینګ فارم یو ورځ د دوی عبارت وایي دوی څه وایي Combining form is a word root with a vowel at the end so that a suffix beginning with a consonant can be added. Combining form چې بیا دی وایي کله چې موږ د دغه ورډ روټ سره که وغواړو چې د دغه ورډ روټ سره یو سوفیکس مخ ته وایي سوفیکس چې دی دا هم د دغه ورډ پارټ یو برخه ده سوفیکس وایي وروستاړي ته وایي اوس ما دومره سر په خلاص کړي چې وروستاړي ته وایي وایي کله چې موږ وغواړو چې د دغه ورډ روټ سره سوفیکس ولګو ویې مشلو نو تر څو چې دا زموږ سره په ښه توګه پرونانس نو موږ اړتیا لرو وچیش ته و یو کمباینینګ واول ته تر څو دغه تورې زموږ سره ښه پرونانس یعنی په ښه توګه موږ ادا کړو د خولې څخه وایي نو موږ ته څه شي ضرورت شته د کمباینینګ واول کله چې دغه ورډ روټ بیا د دغه کمباینینګ واول سره یو ځای سي نو بیا هغه ته څه شي وایي کمباینینګ فارم کمباینینګ واول بیا څه دی کمباینینګ واول اوس تاسو دومره په ذهن کې وساتئ چې او تقریبا په ټوله طبابت کې موږ سره کمباینینګ واول او استعمالیږي واول خو تاسو پېژنئ دا واول څه یو توری دی ای ای آی او یو چې کوم واولز دي نو موږ څه شي اوس تاسو دومره په ذهن کې وساتئ چې دا کمباینینګ واول څه دی او ده کله چې دغه کمباینینګ واول یعنی دا او د ورډ روټ سره راشي و دې ته کمباینینګ فارم وایي څنګه لکه اوس ګیسټر موږ راواخیستی اوس د دې سره کمباینینګ واول چې کله موږ ولګو هغه څه دی او ده نو دغه ورډ روټ به شمول کمباینینګ واول دا دواړه چې سره یو ځای موږ ته څه شي په لاس راکوي کمباینینګ فارم سر به خلاص شو ورډ روټ جمع کمباینینګ واول چې او د زموږ سره دا څه شي جوړي زموږ سره کمباینینګ فارم اوس دغه زموږ سره څه شو اوس دا ګیسټرو دا زموږ سره یو کمباینینګ فارم سو بل راځو دوی مخ ته څه وایي when a combining form appears alone کله چې کمباینینګ فارم دغه ورډ روټ جمع کمباینینګ واول و کله چې دا ځي یوازې ښکاره سي اپیر ښکاره سي الون یوازې it is shown with a slash نو هغه بیا موږ په دغه سلیش و دغه ته وایي نو بیا موږ په دغه سره ښیو په دا سلیش سره ښیو که چیرې په پوره اصطلاح کې راغله بیا سلیش ضرورت نشته که چیرې موږ یوازې غوښتل چې کمباینینګ فارم ښکاره کړو نو هغه به بیا د کمباینینګ واول د مخه سلیش لګو دغه سلیش لکه ما چې مخکې لګولی وو shown with a slash between the word root and the combining vowel the word root او combining vowel ترمنځ به دا سلیش لګو for example the combining form meaning stomach is gastro لکه څنګه چې ما تاسو ته مثال درکړی وختي چې combining form چې دغه معنا stomach دغه څه دی gastro دی تر به خلاصو اوس word parts ګایډلاین څخه د مخه به راسو وچیشته دغه دریم ورډ پارټ ته به راسو بیا به هغه ګایډلاینز هم ووایو انشاءالله بل چیز دی دریم دا به زه خراب کړم
دریم ورډ پارټ دی زموږ سره سفکس. سفکس په پښتو کې موږ وروستاړی فکر کوم ورته وایو وروستاړی. نو دا بیا څه شی دی؟ دلته راځو. ا سفکس دغه سفکس یوزولي بټ ناټ الویز عموما خو هر کله نه انډیکیټس اشاره کوي و څه ته د پروسیجر وایي و یو عملیې ته کنډیشن و یو حالت ډیس order او ډیزیز و یو ګډوډي یا ناروغۍ ته. ا سفکس always comes at the end of a word. و سفکس څه شی دی؟ سفکس لومړی د دوی په پای کې موږ ته ویلي دي لومړی سفکس د توري په ایند یعنی اخره کې راځي او د یو اصطلاح په پای کې راځي څه شي سفکس. او دا سفکس په یو ټرم یا اصطلاح کې څه کار کوي؟ لکه موږ وویل ورډ روټ د دغه اصطلاح معنا راښیي چې دا څه معنا او کمباینینګ فورم د دې پرونانسیشن موږ ته اسانه کوي چې په ښه توګه موږ دغه توری ادا کړو. او نو سفکس څه کار کوي؟ سفکس موږ ته په دغه ورډ روټ یعنی په دغه میډیکل ټرم یا طبي اصطلاح کې موږ ته راښیي چې آیا دغه اصطلاح چې کارول شوی دا یو پروسیجر دی، دا یو حالت دی، کنډیشن دی او که دغه یو ډیزیز یعنی ډیس آرډر یو ګډوډي یعنی یو ناروغي ده. نو په دې سره په سفکس سره بیا موږ او تاسو په دغه ټرم کې استعمالولی شو چې دغه څه دی، دا ټرم چې زموږ سره استعمال شوی دی دا څه دی. که زه تاسو ته مثال درکړم اپنډکټومي. اوس اپنډکټومي اپنډک وایي و څه ته اپنډکس نه موږ اپنډکس په د لارج باول یعنی د لارج انټسټاین یو برخه ده اپنډکس، او بل اکټومي یعنی لرې کول. نو دغه اپنډکټ تر اپنډه پورې دا زموږ سره څه شو تر اپنډه پورې دا موږ ته وایي چې دا اپنډکس معنا ورکوي. نو دا څه شو موږ مخکې وویل دا ورډ روټ شو اپنډ څه شو ورډ روټ. او اکټومي څه شوه تر دا ځای پورې اکټومي په څه کې رالی په پای کې رالی. موږ ویل چې سفکس په پای کې راځي یو سفکس دی بل یې موږ ته څه راوښوی چې دا لرې کولو ته وایي. نو دا څه شو یو پروسیجر شو. سر مو په خلاص یعنی یو عملیه ده. د اپنډکس چې کله یو څوک اپنډیسایټس ته سفر وکړي یعنی اپنډیسایټس یعنی دغه د په راسته خوا کې موږ د اپنډکس دی موږ داسې وایي هغه اصلي ورته وایي اپنډیسایټس یعنی د اپنډکس التحاب. کله چې دا التحاب وکړي نو بیا اپریشن یعنی سرجري په واسطه سره دغه اپنډکس د مریض څخه ایسته کوي. نو دغه عملیه ته دغه اپنډکس د ایسته کولو عملیه ته څه شوی اپنډکټومي. نو دا په دې کې موږ سره یو ورډ روټ او بل سپیکس استعمال شو چې اکټومي و چې معنا څه شوه پروسیجر. دا څه شو سپیکس شو. سپیکس موږ د توري په اخره کې راځي او موږ ته په دغه اصطلاح کې یا موږ ته څه شو راښیي موږ ته پروسیجر راښیي کنډیشن راښیي او ډیزیز یا ډیس آرډر راښیي. اوس راځو د ورډ پارټ څلرم ډول ته چې هغه څه دی پریفکس دی. پریفکس څه دی؟ A prefix usually but not always indicates location. و یو پریفکس مختاړی سفکس او پریفکس په اړه زه تاسو یو شی دروښیم دا د توري د مخه راځي چې دا یو شی تاسو زده کړئ بیفور د مخه او دا سفکس په اخره کې راځي. نو دا د ستاسو ګرد عمر په یاد وي چې په یو اصطلاح کې که چیرې د ورډ روټ د مخه راغلی و هغه پریفکس او که د ورډ روټ څخه وروسته راغلی و هغه که چیرې د وروسته راغلی هغه سفکس که د مخه راغلی هغه پریفکس. اوس پریفکس څه دی موږ ته وایي و یوزولي بټ ناټ الویز عموما
خو هر کله نه انډیکیټس اشاره کوي چې ته لوکیشن یعنی موقعیت، ټایم وخت، نمبر شمار اور سټیټس یا حالت. A prefix always comes at the beginning of a word. او prefix چې دی ګرد عمر د بیګیننګ یعنی په شروع کې د یو لغت په شروع کې راځي. لکه څنګه اوس تاسو ته مثال درکړم، نو لکه پری نیټل. اوس دا نیټل چې دی دا زیږون یعنی زیږېدلو ته وایي. دا چیز دی یو ورډ روټ دی. دا به انشاءالله مخته موږ او تاسو وایو چې کله دا اصطلاحات ووایو نو انشاءالله بیا سر خلاصي ډېر ورډ روټس به بیا موږ او تاسو په دماغ کې وي، په ذهن کې به وي، انشاءالله بیا به دا راته وسوي. اوس یوازې تاسو سر په خلاص کړئ چې اوس موږ څه شی وایو پریفکس. پریفکس موږ د تورې د مخه راځي او دا موږ ته څه شی راښیي؟ موږ ته یا لوکیشن، موقعیت، ټایم، سټیټس راښیي یا وخت راښیي. نو پری نیټل څه شی دی؟ دا یو طبي اصطلاح ده چې په هغه کې نیټل یو ورډ روټ دی چې هغه معنا ده څه شي؟ زیږون. پری د مخه دا یو پریفکس و، دا پری او دا نیټل یو ورډ روټ سو. نو پری موږ ته راوښول چې د مخه تر زیږون کله چې یو ګډوډي یا یو حالت وي، دا به انشاءالله په طبابت کې بیا تاسو ورسره اشنا کېږي. نو په دغه حالت کې که یو ستونزه یا یو مشکل پیښ شي نو دوی هلته وایي چې دا پری نیټل یعنی د زیږون څخه د مخه دغه حالت منځته رالی. یو بل مثال کې زه تاسو ته درکړم پری پوسټ نیټل. پوسټ یعنی وروسته. دغه پوسټ هم څه شی دی؟ خپله یو پریفکس دی. ولې پریفکس دی؟ ځکه چې د ورډ روټ د مخه راغلی دی. پوسټ نیټل یعنی د زیږون څخه وروسته، یعنی یا د زیږون څخه وروسته یا دغه ماشوم د منځه ولاړه یا هلاک سو یا بله داسې ناروغي ورته پیښه سوه. نو دا چې سوه د 4 types of word parts وه. انشاءالله چې په دې به مو سر خلاصوي. راځو دلته لږ که تاسو شاته راسئ بېرته تېر صفحې ته، په دې کې زموږ ته یو ګایډلاین راکړی و. دا ټیبل 1.1 په درېیمه صفحه کې وایي ورډ پارټ ګایډلاینز. په دغه به ستاسو لږ څه درخلاص کړم. ګایډلاینز یعنی راهنمایي. اوله چی شته؟ اوله راهنمایي وایي a word root cannot stand alone. A suffix must be added to complete them. وایي دا ځینې راهنمایانې دي د طبي اصطلاحاتو په اړه د ورډ روټ په اړه. وایي دغه ورډ روټ چې کوم دی دا ګیسټر چې کوم و، اول دا چې ما تاسو ته مثال درکړئ، وایي دا یوازې نسي راکلی، یوازې که راسي نو هېڅ معنا نه ورکوي موږ ته. نو دغه ګاسټر ته باید موږ تاسو څه شي ور اضافه کړو؟ یو سفکس ور اضافه کړو تر څو موږ ته یو معنا ورکړي. لکه دلته چې موږ څه شي مخکې موږ وویل چې ګاسټر ته موږ څه شي ور اضافه کوي؟ موږ وویل ګیسټرلجیا. الجیا څه ته وایي؟ الجیا یو سفکس دی چې هغه په معنا د درد دی او ګیسټر څه دی؟ معدې ته وایي. نو که دغه ګیسټر موږ سره یوازې راغلی وي دا هېڅ معنا دې نه درلوده. ګیسټر څه شي؟ معده څه شي؟ د معدې التهاب، د معدې درد څه شي. نو کله چې موږ سفکس ور اضافه کوي موږ ته یو معنا راکړه چې څه دی؟ ګیسټرلجیا یعنی د نس درد. موږ که په اسانه معنا ورته وګورو. بل دویم څه دی؟ وایي the rules for creating a combining form by adding a vowel apply when a suffix beginning with a consonant is added to a word root. These rules are explained in table 1.3. Why the rule for creating a combining form کوم موږ وپېژندئ. کله چې یو combining vowel د word root سره راسي نو دې ته combining form وایي. وایي که موږ او تاسو غواړو نو قانون د دې دپاره د combining form د جوړولو دپاره the rules for creating a combining form by adding a vowel apply when a suffix beginning. وایي نو دغه combining vowel موږ څه وخت ور اضافه کولی سو؟ هغه وخت کله چې یو سفکس، کله چې ورډ روټ وروسته یو سفکس زموږ سره په کانزوننټ باندې شروع سي. اوس که دلته موږ وګورو ګیسټرلجیا راغلی ده. ګیسټر موږ ول د معدې په معنا دی. الجیا موږ ول د درد په معنا دی. دلته ولې موږ د او ور اضافه نه کړه؟ دغه او کمباینینګ واول ځکه موږ ول چې دا به خامخا موږ څه شکو؟ موږ به د سفکس د مخه
دا او یعنی کمباینینګ واول ور اضافه کوو تر څو زموږ سره پروننسیشن اسانه شي. دا په دې چې دلته دغه کمباینینګ دا سوفیکس خپله په یو واول باندې شروع شوی، نو که چیرې په واول شروع شوی بیا موږ کمباینینګ واول نسو ور اضافه کولی. که چیرې دا سوفیکس په خپله په کنزوننټ باندې شروع شوی یعنی شروع په کنزوننټ شوی وه بیا چی کولی شو بیا موږ واول ور اضافه کولی شو. د دې دپاره دوی موږ ته وایي these rules are explained in table 1.3 ټیبل 1.3 کې وایي دغه رولز دا قوانین موږ ټوله تشریح کړي دي. بیا به انشاءالله هلته بیا دا وایو چې یو څو مثالونه بیا ووایو چې څنګه څه وخت موږ کولی شو کمباینینګ واول موږ ور اضافه کړو او څه وخت یې موږ نسو ور اضافه کولی. نو دریم څه وایي when a prefix is necessary it is always placed at the beginning of the word. وایي کله چې د یو پریفکس اړتیا وي، موږ خو ویل چې د هر وخت نه وي یو پریفکس، خو کله کې اړتیا وه نو هغه چیرې راځي د یو لغت یا د یو اصطلاح په شروع کې راځي. نو د نن ویډیو بس همدومره ده. مقصد مو دا و چې نن شروع هم و د دغه سیریز، فقط یو څه معلومات مو د دې په اړه تاسو ته شریک کړه د میډیکل ټرمینالوژي په اړه نن انټروډکشن و. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به په کم وخت کې انشاءالله تاسو سره ډېر شیان شریکېږي او تاسو دغه سیریز را سره تعقیب کړئ او خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس تقریبا په ټول پوهنتونونه کم دولتي پوهنتونونه چې رخصت هم دي، نو ما ویل چې په دغه رخصتۍ کې یو د ثواب کار وکړم، ځکه چې زموږ او ستاسو محصلین زیاتره محصلین چې دي د انګلیسي سره ډېر مشکل لري او ولې مشکل ورسره لري ځکه چې په مکتب کې زیاتره کورسونه نه تعقیبوي، بیا وروسته چې کله د مکتب څخه فارغه سي په ښه نمبرو هم فارغه سوي خو بیا په پوهنتون کې ډېر غټ مشکل د انګلیسي وي. نو په لومړي صنفو کې څوک زیاتره موږ د طب پوهنځي په اړه خبرې کوو چې څوک پوهنتون ته څنګه ورسي نو ابتدایي کتاب چې هغه په انګلیسي ژبه وي هغه دغه میډیکل ټرمینالوژي وي. نو انشاءالله زموږ کوشش هم دا دی چې تر څو ستاسو مشکلات اسانه کړو، ستاسو مشکلاتو دپاره حل پیدا کړو. نو چې څومره زموږ په واسه کېږي انشاءالله هغه موږ ستاسو سره شریکو. نو نور مو وخت نه نیسم، پر الله مو سپارم. د خدای په امان تر راتلونکي ویډیو پورې.